السلام علیکم ورحمت الله. زه یم خانجي، ستاسو ورور، ستاسو ملګری د کلیوال رنګونو نه فرانکفورټ جرمني نه. ملګرو دلته کې د پارک ته راغلی وم، نو ما ویل راشه یو وړه شانتي ویډیو به جوړه کړو، تاسو ته به دا ځایونه وښیو. دا ګوره دا دلته کې ملګرو دا وګورئ، دا اوبه دي خو دا واوره شوې ده، دا د څو ورځو نه داسې واوره شوې ده. نو دلته کې دا مونږ پاکستان کې دا ایلی دي که نه، ایلی دا مونږ پاکستان کې ولو، خو دلته کې همداسې ګرځي. که د چمن کې ته بیا وګورې، دا وګوره دا ایلی دي، ښه دا وګوره دا دلته کې دا دغه دي، هغه منګکورې شانتې دي. دا دلته دا منګکورې دي، دې ته چې ته سا اچې دا راځي ورله خوري که نه، دا د دې منګکورې دي. راځئ ما سره زه تاسو ته دلته کې دا دغه وګوره، دغلته کې دا داسې چې ته راتاو شئ دا وګورئ، دلته کې دا ایلی دي ټولې. تاسو وګورئ ملګرو، دا ایلی چې تاسو وګورئ، دا درته زه وښیم لنډ نه، دا ایلی دي دلته کې. دا داسې دا دلته څوک دا ایشتل میشتل نه کوي دلته ورته، بلکې خلک ورته خوراک اچوي. نو راځئ ملګرو ما سره دا وړوکې شانتې یو ویډیو ما جوړوله چې زه تاسو له جوړه کړم. دلته کې دا کلیوال رنګونه دي او ګورئ یو ښکلی ماحول دی، پرسکون ځای دی، یو ښایسته ژوند دی، دلته تیریږي سړی تیری. نو ملګرو دا ډېر خوند کوي، دلته کې بار روزي سړی لږ شانتې وګرځي، څوک منډې وهي، څوک لږ شانتې. دا پارک چې کم دی دا کم از کم په دې 4 کیلومیټرو کې دی، دا ډېر غټ دی که نه، دا ډېر غټ پارک دی. نو دې کې خلک واک کوي، څوک منډې وهي. دا دلته کې ګوره دا دې سایډ ته زه درته ښیم، دلته دا موټرې ولاړي، دا هر یو طرف ته د سایډونو ته موټرې ولاړي او دلته خلک راځي بیا دلته کې واک. او دا وګورئ دا دلته کې نوم خو یې راله نه راځي، خو دا هم دلته ډېر زیات وي او نوم یې نه راځي. تاسو ته بیا نوم درځي کمنټ کې بیا راته ووایئ. مشتاق بھائی تا ته ما ویلي چې دلته کې ونې چې کم وي که نه، نو هغه ونو باندې دلته لمبرې لیکل شوي، بوټي دلته کې شمارلی کېږي، ونې شمارلی کېږي. نو دا اوس وګوره دې باندې 858 لمبر لیکلی، لکه 858. د دې برم بیا دغلته کې یو لمبر لیکل شوی دی چې هغه به تا ته ښکاري نه، خو هغه چې که زما کیمرامین داسې رالنډ کو نو تا ته به پته ولګي چې یار دا خو دغه لمبر بره ټکېدلی دی. خو دا یې دلته کې داسې راځه ما سره زه تا ته بیا وښیم. دا چې و 858 نو دا به داسې 859 وي، داسې به دا بیا 860 وي. داسې ملګرو ما سره راځئ. نو دا دلته کې دا ونې چې دا ونو باندې دلته لمبرې لیکل شوي، اوس به دې باندې دلته چېرته لمبر لیکل شوي، زه درته وښیم. دې باندې بیا اوس چېرته لمبر لیکل شوي، خو تاسو ته به ښکاري نه. زما که دا کیمرامین دلته کې بره لیکل شوي دي خو هغه لږ لرې دي، دې خوا زما کیمرامین ته دلته راشي او دا لمبر درته وښیي. دا دی 852، دا داسې لمبرې دا لیکل شوي 852. نو دا ټول داسې ملګرو لیکل شوي پوه شوې. نو دا ما تاسو ته صرف ټول چېره دلته تاسو دا وګورئ، دا په دې بوټو باندې په دې ونو باندې دا خلک ونې شماري، دا خلک بوټي شماري، دا خلک په سړک باندې خلک شماري، دا خلک په بسونو کې خلک شماري، دا خلک په دا ټرینونه نه دي، هر یو ټرین دلته 100 قسمه ټرینونه چلي، هغې کې خلک شماري پوه شوې که نه. دیو کس اوزګار نه کښېنوي چې څه نه څه کار ورته ښایي چې یاره ته دا کار کوه. دا خلک چې کمې دي، دا پتې چې کمې دي، د دې پتو نه دیو کار اخلي. دلته کې دومره ونې دي چې دیو پې 2 جرمني جوړولی شي. نو دا خلک ډېر هوښیار دي. نو دا مې در سره کوله. تاسو به وایئ چې یاره ته د دې فرانکفورټ میسې نه ونه باسې که نه. نو زه اصل کې دلته کې د فرانکفورټ میسې کې اوسم. نو دا مخامخ چې کومه ښکاري تاسو ته، دغه مخامخ دغه فرانکفورټ میسې ده. دا څومره چې دی دا کم از کم 4 کیلومیټرو کې دا فرانکفورټ میسې جوړه ده.
نو ما تاسو ته ویلي دا ټول ګوره دا هغه پنسل بلډینګ دی پکې دا هغه پنسل بلډینګ دی پکې ښکاري به درته او داسې چې لاړ شئ دی بیا لکه کم از کم 1.5 کیلومتر فاصله کې بیا دا هغه مخامخ به تاسو ته ښکاري دا یو مخامخ بالکل مخامخ بلډینګ دی دې کې دا موټرې ودرېږي د دې یوازې دلته نه په زرګو په لکو موټرې دلته ولاړي نو دلته کې ملګرو زه راغلی وم نو دلته زه اکثر له واک کوم نو دا راځئ ما سره دا کورونه دي ملګرو او بس کورونه مې درته وښول ښه ژوند تاسو له غواړم د الله په امان